بیا 3 کالو پورې نبی علیه الصلاۃ والسلام داسې پټ پټ څه ورکاو دعوت ورکاو 3 کاله پس نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې دا آیت نازل شو چې وانذر عشیرتک الاقربین د الله پاک پیغمبره دعوت ښکاره شروع کا او لومبه شروع د خپل رشتہ دارونو وکا لومبه دوی ته دعوت ورکا نو چې کله دا آیت نازل شو وانذر عشیرتک الاقربین نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صفا غونډۍ د غونډکۍ ته بره وخته نبی علیہ السلام د صفا غونډۍ باندې ودرېدو او د قریشو د یو مشر نوم واغستو आवाज ورکو نو ټول راجمع شو نو په دوی کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل سکتر ابو لهب هم ابو لهب نو دوی ټول راټول شو دغه ته ودرېدل نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی کو زه تاسو ته وایم چې د دې غر نه اخوا دشمن دی او په تاسو باندې حمله کوي دا خبره به زما ومنئ نو د قریشو ټول سردارانو په یو आवाज وی بالکل منو مونږه ځکه ته صدیق او امین یې مونږ ستانه تر اوسه پورې دروغ نه دی اورېدلی نن به مونږ ته څه دروغ ووایي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی زه تاسو ته یو داسې خبره کوم چې په هغې باندې به تاسو په تمامو عرب او په عجمو سرداري کوئ او الله به تاسو ته د دنیا او د آخرت د دواړو کامیابي در نصیب کړي دوی ورته وی یو خبره نه 100 خبرې راته وکړه داسې موږ د هغې منلو ته څه یو تیار یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه ووایئ تاسو به کامیاب شئ چې دا خبره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تر واورې د ابو لهب کنه لومبه دی راپاسېدو وی تبا لک یا محمد اے محمد هلاک شي صلی الله علیه وسلم اے محمد هلاک شي ټول ورځ دې موږ دې خبرې ته ودرولي دې لګي راجمع کړي او بیا کاڼي راواغسل په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې گزارونه وکړه په کاڼو یې وویشت په دې باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډېر زیات خفه شو چې په ما باندې لومبه گزار زما تر وکړو الله تبارک وتعالی آیاتونه نازل کړو تبت یدا ابي لهب وتب د الله پاک پیغمبر ته مخ پکېږه ابو لهب هلاک شو دواړه لاسونه د تباه شو برباد شو هلاک شو او اکه هلاکت د ابو لهب دی اکه هلاکت دی د نبی رسول الله خپل سکتر دی د خپل نوم عبد العزى دی د ابو لهب خپل نوم عبد العزى دی ابو لهب ولید ته ویل شي وې د خیسته ډیرو وی په دې اننګو کې به داسې د ور د شغلې ښکاري د دې غسور سپینو ابو لهب د شغلو پلار د حسن د وجنه بوته دا ویل کېدل خو چې کله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخالفت ته ودرید الله ذلیل کو دنیا او آخرت دواړو باندې ذلیل کو الله تبارک وتعالى څنګه ذلیل کو د مرګم بیا ډېر په عجیب شان سره شوی دی د مالدارو ډېر زیات مالدارو کله چې دا صورت نازل شو تبت یدا ابي لهب وتب دته خو پته ولګېده چې زما هلاکت زه به هلاکېږم نو کله چې غزوه بدر وکنه نو د غزوه بدر نه ځان پاتې کو غزوه بدر ته دی لا نړو وی زه یریږم خو به هر حال مالدار خو ډېرو وی زه به له دومره پیسې درکم چې زما په ځای باندې 11 تنه ولېږئ یوازې به زه څه وکړم زه به د 11 تنو خرچه برداشت کړم هغه ولېږئ خو زه نه ځم پته ورته وکنه چې کولاړم الله مې ذلیل کوي د غزوه بدر نه دی پاتې شو خو د غزوه بدر نه پاتې شو خو چې الله د چا هلاکت غواړي هغه نشي بچ کېدی الله تبارک وتعالی ته د بدن باندې د طاعون مرض راوستو طاعون مرض دا یو داسې مرض دی کنه چې دا بدن ټول د نوونو ډک شي دا بدن د نوونو ډک شي ټول بدن د نوونو ډک شو د طاعون مرض پې راغی او خواله به یې څوک ورتلل نه او په دغې طاعون مرض باندې دی مړ شو هم نو چې کله مړ شو نو د ده لاش ته هم چا لاس نه ورلو خپل زامن یو د ده لاش ته لاس نه شو ورلی لکه تېر ورځ کې تاسو وایي چې دا څنګه مرض دی هغه کرونا مرض خو ستاسو یاد دی که نه زوی به پروت او مور به ورته جوړل خو لاس به ورته نه ورلو ځکه که لاس ورته ورلم دا مرض دې په ما لګي بیا زه مړه کېږم دا طاعون هم داسې مرض دی دا بل ته لګي نو زامنو یې څه په دیکو میکو هغه لاش او په طریقه باندې کوسې ته ورته وکړو هغه لاش ورته کوسې ته ویستو چې کوسې ته ویستو بیا د شرم د وجې نه چې خلک به راله پیغور راکوي یو څو حبشي غلامانو هغوی له پیسې ورکړي وی دی د دې ځای نه لرې کوي بوی یې کړی دی بوی یې کړی دې ځای نه یې لر کوي هغوی بیا وړو یو کویه والا وکنستو هغې ته ورته وکړو هغې کې خښ دا د ابولهب بیا څه دی ذلت دی په دنیا کې او د ده ښځه ام جمیل دا هم د نبي علیه السلام کاکي وه خو سخته دشمنۍ وه
د نبی علیه السلام ډېره سخته دشمنه وه. او چې کله دا آیت نازل شو که نه چې تبت یدا ابي لهب وتب، وایي دا راله چې ښه زما متعلق دا خبرې دی کوي، نو راله ګټې یې راغستې او خانه کعبې ته را روانه ده. ګټې یې راغستې چې زه نبي علیه السلام په ګټو ولمه. نو د خانه کعبې سره نبی علیه السلام او ابوبکر رضی الله تعالی عنه دواړه ناست. نو دا چې راله که نه نو الله تبارک وتعالی د دې په سترګو پردې واچولې. نبی علیه السلام مخامخ ولاړ دی او دا اینې نه. نو ابوبکر رضی الله تعالی عنه ته وایي هغه ملګری دې څه شو وښیه راته. ابوبکر رضی الله عنه ته ولي وایي دی په ګټو باندې ولم دی ما ته به دې ردي وایي هغه ملګری دې څه شو چېرته دې بوستی دی. دې نبی علیه السلام نه لیدو چې واپس شوه که نه لاړه. نو ابوبکر رضی الله تعالی عنه نبی علیه السلام ته وایي د الله پاک پیغمبر وایي نه لیدي، وایي نه لیدلی، مخامخ ولاړه خو یې نه لیدي. نبی علیه السلام ته وفرمایل ابوبکر چې څنګه دا راله زما طرف ته فرشته ودرېدله، زما طرف ته فرشته ودرېدله، هغې فرشتې ته زه پناه کړم. نو دا هم د نبی علیه السلام ډېره سخته دشمنه وه، دومره دشمنه وه چې غر ته به تله، بخیل هم ډېره زیاته وه، بخیل هم ډېره وه. غر ته به تله او جاړې او غني به یې اورېبلې او په خپل سر به یې راواغستې او د نبی علیه السلام په لاره کې به یې ورتاوې کړي. دومره د نبی علیه السلام سره دشمني وه. هغه څنګه مرداره شوه، تلې وه داسې لرګي راوړلو، نو دا رسۍ دې سر ته اچولې وه. دا ګېډه چې خلک والي دا پړی دې سر ته اړم کړي که نه دي تندي ته، نو هغه پړی دې تندي ته اړم کړی، نو هغه روخ مړی ته اړم شو. چې مړی ته اړم په شا لاړه پانسي شوه، لاړو په هغې ځای د لرګو سره مړه شوه، په هغې لرګو سره مړه شوه. الله تبارک تعالی فرمایي فی جیدها حبل من مسد. نو د هغې په مرۍ کې پړی پروت دی. نو دوه مطلب علما لیکي د دې حدیث. خو یو مطلب دا دی چې دا په دنیا کې داسې مړه شوله چې په مرۍ باندې پړی راغی. دویم مطلب دا بیانوي چې کله دا په میدان محشر کې راپاسي نو هم د لرګو دا ګېډې به یې په سر راغستې او را روانه به ځکه انسان چې په کوم حالت کې مړ شي نو په هغې حالت کې به پاسي هم که نه، نو دا مړه هم په داسې حالت کې شو د نبي علیه السلام په دشمنۍ کې.